السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د موبایل د کیمرې هغه شی درښیم چې تاسو به بیخي کتلی نه وي، او که مې کتلی وي مثال یو چا به کتلی وي، ټولو خلکو ته به نه وي معلوم، نه به یې کتلی وي. نو نن په دغه ویډیو کې د موبایل د کیمرې هغه راز درښیم چې مثال تاسو به د خپل ملګري ویډیو وکئ، خو هغه ملګري ته به نسي معلوم. ملګري تاسو ته به هم نه معلومیږي چې آیا زه د دغه ملګري کوم ویډیو چې کومه هغه مثال روانه ده او که نه ده روانه. صحیح ده. دلته به مثال تاسو یو اپلیکیشن در وښیمه چې په هغه اپلیکیشن کې به تاسو د خپل ملګري ویډیو کړای شئ چې د ستاسو موبایل که بند وي که خلاص وي. یعنې که ستاسو موبایل بند وي، کیمره به نه وي خلاصه، خو ویډیو چې کومه ده هغه به روانه وي. د دغه لپاره به تاسو ولاړ شئ خپل پلی سټور ته، او پلی سټور کې به یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. صحیح ده. اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. هغه اپلیکیشن چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ بیا به یې انسټال کړئ. اوس زه تاسو در ښکاروم چې څرنګه زه هغه اپلیکیشن چې ده هغه ډاونلوډ کوم، او بیا یې تاسو ته در ښیم چې څرنګه دا کار کوي. آی ریکارډر په نامه باندې یو اپلیکیشن ده. دا اپلیکیشن به تاسو انسټال کړئ. نوم یې بالکل دغه ولیکئ. په دغه باندې مثال نور اپلیکیشن هم دي، خو کیدای شي هغه بیا کار نه وکړي. ول دا اپلیکیشن ما په خپله کتلی، دا ښه اپلیکیشن ده او کار کوي. دا اپلیکیشن به تاسو اوپن کړئ. کله چې دا اپلیکیشن اوپن کړئ نو به تاسو تر مخ داسې سکرین راسي. صحیح ده. دلته مثال اوس تاسې که خپل ریکارډینګ شروع کړئ، یعنې زه چې ریکارډینګ شروع کړم، تاسو وینئ ما ریکارډینګ چې کوم ده هغه به شروع شي. نو دا ریکارډینګ اوس دغه نه شروع کیږي چې ما الې سکرین ریکارډینګ شروع کړی ده. دا تاسو وینئ ما سکرین ریکارډر شروع کړی په دغه وجې چې د ما د موبایل کوم څه ده دا ریکارډینګ نه پلی کوي. تاسو چې په دغه باندې کلیک کړئ په دغه ریکارډینګ په آپشن باندې. صحیح ده. نو تاسو د موبایل د کیمرې ریکارډینګ به شروع سي، او د هغه بعد که ستاسو موبایل بند وي که خلاص وي، ستاسو موبایل به ریکارډینګ کړي. دغه ویډیو جوړول مې مثال دغه ده چې کله ضرورت پیدا کیږي، او کله مثال موږ د ساعت په وخت کې دغه اپلیکیشن استعمالولی شو. د ساعت په وخت کې هلته کله چې موږ خپل ملګري سره ګپ شپ لګوو، او یو ملګري ته موږ ویډیو نیسو چې هغه چې کله ګپ لګوي، نو هغه وایي موږ ته موبایل مه نیسه، خو موږ د موبایل ورښکاره کړو چې سکرین بند ده، خو ویډیو به یې شروع وي. او دویم د ضرورت په وخت کې چې هلته کله چې موږ د یو چا مثال غلط شی ریکارډ کوو، غلط شی هغه یعنې تاسو به پې پوهېږئ چې شی زه ښیم چې دی غیر قانوني کار کوي، په هغه وخت باندې موږ د ده ریکارډینګ کړای شو. خو انشاءالله داسې مثال غلط مقصد لپاره به دا اپلیکیشن تاسو نه انسټالوئ. نو د ما دا مقصد ده چې تاسو یو غلط کار له دغه اپلیکیشنه واخلئ او غلط شي لپاره استعمال کړئ. صحیح ده. نو ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ما دغه در وښودو څرنګه تاسو دغه اپلیکیشن چې مثال فایده اخیستلی شئ. په دغه اپلیکیشن کې مثال سیټینګ ته تاسو ولاړ شئ. دلته به مثال تاسو ته ریکارډینګ کمپلیټ وایبریټ وین سټارټ ریکارډینګ دا شی تاسو لیکلی دی. دا تاسو مثال ټول کتلی شئ. دلته مثال تاسو خپل کوم فولډر چې ده هلته تاسو ویډیوګانې به سیف کیږي، دا تاسو بدلولی هم شئ. دلته د کیمرې او اپشن ده چې تاسو د مخ کیمرې چې ریکارډینګ غواړئ که بیک، نو بیک او فرنټ چې تاسو کوم مثال غواړئ د هغه چې تاسو ریکارډ کولی شئ. فلش لایټ دلته لیکلی دی، هغه به تاسو اون وساتئ، اوف وساتئ. ولې کله چې تاسو اون کړئ نو بیا هغه سړي ته معلومه شو چې دا د ما ویډیو کې اټو فوکس موډ به دغه باندې کنټینیوز ویډیو کلیک کړئ، او د هغه بعد دلته فریوی موډ باندې دغه ده چې مثال دغه باندې چې کلیک کړئ د موږ ویډیو چې کومه ده، کله موږ ویډیو سټارټ کړو نو د موږ ویډیو به ښکارېږي. صحیح ده. نو دا باید موږ اون وساتو چې موږ ویډیو نه ښکارېږي. کله چې موږ ویډیو کمپلیټ شي بیا به موږ ګورو. صحیح ده. نو ګرانو ملګرو، دا ویډیو که مو خوښېږي ویډیو لایک کړئ، او کوم چینل سبسکرایب کړی نه وي چینل هم سبسکرایب کړئ. ډېر ډېر مننه. د الله په امان.